سلامونه. بالکل شعر الهام ده. څومره شعرونه لیکلي دي؟ نن یې د ملنګ انځور سېزلی دی. نن یې د ملنګ انځور سېزلی ده، نه به چې بیخي له حده واوښته. د مرکې په دې پای شیبو کې یو ښایسته غزل بل هم راته ووایه. پخوانیو شاعرانو کې مثلا حمزه بابا، رحمان بابا، د دغو غزلونه او شعرونه مې زیات تعقیبول. اوس وخت کې د پیر محمد کاروان صاحب. سلامونه. مننه. سلامونه تاسو ته. نوم مې نصیح الله ملنګ ده او د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی. ملنګ صاحب په لومړی کې دا راته ووایه څه تاثیر و چې شعر ته دې مخه وکړه، شعر دې ولیکلو؟ بالکل شعر الهام ده. کله چې الهام ونیسي شعر نه لیکل کېږي، او البته شعر یو ځانګړی وخت نه لري. کله چې په تا الهام درشي، هغه ته که شاید درسي سیم کې اوسې، کله چې الهام در باندې درشي بیا مجبور یې شعر ولیکې. تر دې مهاله یا تر دې وخته دې څومره شعرونه لیکلي دي؟ دا چې تازه مې پیل کړی ده، کله چې مکتب دوره کې وم، کم وخت هم نه کېږي خو بیا هم تازه ورته ویلی شو. تقریبا 3 کاله به کېږي چې په شعر لیکلو مې پیل کړی ده، او بیا غزلونو برخه کې مې زیات کار کړی ده چې غزل لیکلو کې راحت یم او غواړم چې غزل ته ډېر کار وکړم. نو غزل تقریبا 100 شاوخوا غزلونه، همدارنګه 15 به نظمونه لرم. او په کومو فورمونو کې دې زیاته شاعري کړې ده؟ همدا غزل فورم کې مې بیخي ډېره شاعري کړې ده، او که راحته اوسم غواړم چې دې فورم کې شاعري وکړم. حتماً باید په غزل کې ډېره شاعري وکړي ځکه چې لا تر اوسه تنکۍ ځوان یې. بالکل داسې پیچېدلې شاعري نشو کولی. عمر مې چې دی کم دی، او د وخت په تېرېدو سره به انشاءالله نور برخه کې هم شعر لیکم. دا چې ډېر غزلونه نظمونه دې لیکلي دي، په عروضي شاعرانو کې کوم شاعران ډېر زیات خوښېږي؟ یعنې د کومو شاعرانو سویری دی تا په شاعرۍ باندې شته تر دې مهاله؟ پخوانیو شاعرانو کې مثلا حمزه بابا، رحمان بابا، د دغو غزلونه او شعرونه مې زیات تعقیبول. دا چې هغه یو صوفیانه شاعران دي، کوم شعر یا کوم غزل چې هغه لیکي ټولنې ته حتما یو مثبت انځور وړاندې کوي. بې مفهومه شعر نه لیکي او نه یې لیکلی ده. دغه غزلونه او شعرونه ډېر تعقیبوم. اوسنی وخت کې بیا محمد ګل منصور او د کوزې پښتونخوا زیاتره شاعران د همدوی شعرونه مطالعه کوم. تر ډېره د چا لاره وایي؟ اوس وخت کې د پیر محمد کاروان صاحب. د کاروان صاحب په شاعرۍ کې هغه خو ډېر شعرونه ویلي، وطن ته یې ویلي دي. نو د هغه په شاعرۍ کې د کوم داسې څه دي چې د تا ډېر خوښېږي؟ هغه چې ټولنه کې کوم درد وي او یا کوم ناخواله وي، ډېر ښه په ساده طریقه سره یې وړاندې کوي، یعنی انځور کوي. نو ځکه همدا لامل ده چې دغه مې زیات خوښېږي. ملنګ صاحب د مرکې په دې برخه کې د خپل یو ښایسته غزل راته ووایه. حتما غزل ده وایي څړیکه د زړګي له حده واوښته. څړیکه د زړګي له حده واوښته. بالکل څړیکه د زړګي له حده واوښته، مرمه جدایي له حده واوښته. او سترګو کې د وینو ویالې ځي راځي. سترګو کې د وینو ویالې ځي راځي، ډوبه بې خوبي له حده واوښته. او ربه ما دروغ غواړه نور نه کېږي. ربه ما دروغ غواړه نور نه کېږي. بالکل ربه ما دروغ غواړه نور نه کېږي، خواره زندګي له حده واوښته. او نه کوي یاري د زمانې خلک، نه کوي یاري د زمانې خلک، تا سره یاري له حده واوښته. او نه مې پیرزو د بل په غېږه کې، نه مې پیرزو د بل په غېږه کې، ستا مسافري له حده واوښته. نن یې د ملنګ انځور سېزلی ده. نن یې د ملنګ انځور سېزلی ده. نن یې د ملنګ انځور سېزلی ده، نه به چې بیخي له حده واوښته، او مرمه جدایي له حده واوښته. ډېره زیاته مننه ملنګ صاحب، کور دې ودان. دا چې شعر لیکي، غزل لیکي، هغه ځوانان چې مثلا اوس غواړي شعر ولیکي یا دغې برخې ته راشي، د هغو دپاره د سپارښتنې یا مثلا د هغو نه د غوښتنې څه دي؟ ډېره مننه. دا چې کوم شاعر کله لومړی ځل په غزل باندې پیل کوي، هغه لومړی کې څه نه وي. غوښتنه مې ترې همدا ده، کله چې دوی غزل یا نظم یا هم کوم بل شعر لیکي، ترڅنګ باید دوی استاد ولري، هم کوم ملګری شاعر اوسي. کوم غزل چې دوی لیکي باید هغوی ته یې وړاندې کړي چې هغه پرې نظر ورکړي، یا دوی کولی شي ټولنې سره یې شریک کړي. دا پوښتنه مې باید پیل کې کړې وه، څنګه پوه شوې
یا څنګه تا ته اندازه وشوه چې ته شعر لیکې، شاعر شوی یې، لومړی غزل دی، که څو بیتونه یې درته یاد دي راته ووایه. ډېره مننه ده چې زما له ادب سره مینه وه. کله چې ماشوم وم د ښوونځي دوره کې وم، زیاتره شاعران مې تعقیبول او رسنۍ مې تعقیبولې. په ټوله کې ما له ادب سره مینه وه. زه یې دې ته مجبور کړم چې زه باید شعر ولیکم. او هدف مې دا و چې څه تاثیر و چې شعر ته دې مخه وکړه او شعر لیکلو باندې دې پیل وکړي. غوښتل مې چې ادب ته کار وکړم او زما ورسره مینه وه. غوښتل مې چې همدې برخه کې کار وکړم. لومړی خو ما غوښتل چې نثر هم ولیکم، دا چې بیا هغه وخت لږ څه زیات نیسي، باید حوصله زیاته ولري. نو بیا یوازې مې نظم ته کار کوي. مخکې خو دې یو غزل وي، ډېر خوند یې وکړي، ډېر مزهدار غزل و، خو که خپل یو نظم دې راته د مرکې په دې برخه کې ووایي. سمه ده، حتما یو نظم ده چې دا ډېر عمر درپسې وم، دا ډېر عمر درپسې وم، خو ته نه وې یادولې مې پتر و هغه ستا د خوښې عطر. راسره و المارۍ کې چې په یاد ته زما راغلی، سترګې ډکې به له اوښکو، زړه به بیا بیا یادولې. خو بس نور وسه مې نه وه، ګوشکۍ به مې کړې غوږ ته، ښه په چیغو 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 به مې خپل زړګی خالي کړ، ښه په چیغو 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 به مې خپل زړګی خالي کړ. درته سم به په غوسه وم خو ګرېوان دې رانه لرې، ګنې غچ مې درنه اخیست، ښه په څپېړو مې وهلې، ښه تر وسه مې رټلې خو ارمان راسره نه وې. بې وعدې بې مسؤلیته له ننګ تشه بې غیرته زما ژوند دې را تباه کړ. زه د خلکو د خندا وم، خوی او خیال مې بدل شوی، زه ملنګ وم خو بدل شوم، بلکل هغه پوډري وم چې د پله لاندې پوډر څکي. نور مې هېڅ په وس کې نشته، دا یو خط درته لیکم، رنګ یې زما د وینو رنګ دی. خیر دی سوال درته کوم، یو ارزنګ خو راته وکړه، فقط ووایه چې ښه یم، ته مې یاد یې لیونیه، دا دې څه دي شروع کړي، زه به درشم، زه به ستا شم. مننه همدومره. ډېره زیاته مننه. تر اوسه پورې د ملنګ صاحب کوم کتاب چاپ شوی او که نه؟ که چاپ شوی نه دی، لاملونه یې څه دي، ولې نه دی چاپ شوی؟ یو شاعر شعر لیکي، تر ټولو لوی ارمان یا هدف یې همدا وي چې دی باید کوم اثر ولري یا هم کتاب ولري. نو زما تر اوسه نه دی چاپ شوی، دا ځکه چې لامل یې هم دا ده چې تازه مې په شاعري پیل کړې ده او غزلونه به دومره ښه نه وي چې موږ کتاب کې ورته ځای ورکړو. خو راتلونکي کې انشاءالله پلان لرم چې یو کتاب به هم چاپ کړم. د مرکې په دې پای شیبو کې یو ښایسته غزل بل هم راته ووایه، تر څو د اورېدونکو تنده پرې خړوبه شي. حتما ولې نه. ستا نامه مې په زړه لیک د نه ورانېږي، ستا نامه مې په زړه لیک د نه ورانېږي، لا پیدا نه وې زما وې په تقدیر کې، او راشه خلاص مې کړه د ظلم له زندانه، راشه خلاص مې کړه د ظلم له زندانه، کلک بندي یمه د هجر په زنځیر کې، او سا هېڅکله په کاغذ کې نه چلیږي، سا هېڅکله په کاغذ کې نه چلیږي. ډېرې مننه. سا هېڅکله په کاغذ کې نه چلیږي، لټوله ما بېګا په یو تصویر کې، او ښه روان یم مخ ته ځمه پسې ځمه، ښه روان یم مخ ته ځمه پسې ځمه، لا اول یم د غمونو په بهیر کې، او دا ملنګ دې داسې نه و ښه تازه و، دا ملنګ دې داسې نه و ښه تازه و، مړاوې شوی ستا د سترګو په تاثیر کې، ولا پیدا نه وې زما وې په تقدیر کې. ډېره زیاته مننه ملنګ صاحب. کور دې ودان په وروستیو کې خپل نظر را سره شریک کړه د نوي ځوانانو دپاره چې ډېر ډګر ته راځي او شاعري کوي، خپل نظر دې را سره شریک. ډېره مننه. دوی چې کله غواړي شعر ولیکي هم په شعر لیکلو پیل وکړي، یوازینی هدف یې باید همدا وي چې د ټولنې ناخوالې په یو ښه ډول انځور کړي او تر خلکو یې بیرته ورسوي، کومې ناخوالې او یا هم او کوم ناخوالې چې دي د هغو مخنیوی په شعر کې وکړي. ملنګ صاحب ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چې موږ سره په مرکه کې برخه واخیسته او مرکه دې راکړه. له تاسې هم مننه له دې چې موږ ته وخت راکړ. خوشحاله شم.